دوی ټولې هغه کورنۍ دي چې روانې جګړې ورته ژور ټپونه په میراث پرېښودلي دي. یاده مرسته د ټاکل شوي کمیسیون لخوا د رسنیو او مدني بنسټونو په شتون کې وویشل شوه. په مرسته کې 12 د شهیدانو او 30 د ټپیانو کورنۍ شاملې وې چې د هر شهید کورنۍ ته 100,000 او د هر ټپي کورنۍ ته بیا 50,000 نغدي افغانۍ ورکړل شوې. او د دې اسلامي نظام د ساتلو په خاطر باندې موږ او تاسو ټول د خپل اعضاو نه ورپسې تېرېږو او د ځان نه ورپسې تېرېږو، نو د دې دپاره چې خپل اسلامي نظام قایم او دایم وساتو. بل لوري زیانمنې شوي کورنۍ که څه هم د یادې همکارۍ هرکلی کوي، خو په ورته وخت کې په ټولو ښکېلو خواو د جنګ د ودرېدو غږ هم کوي. موږ دغه د وطن په سر که نوره قرباني کېږو، موږ سرونه ورکوو. دا مو خپل خیوت دی، دا مو خپل وطن دی، دا به مزبدوو که یو مړ کېږو، که 2 شهید کېږو، که لا شهید کېږو، که امنیت بنو ټول شهید کېږي. موږ غوښتنه دا ده چې باید موږ خپل خیوت په خپله وساتو. د سپین جماع سره په چاودنه کې زخمي شوم. د لوګر ولایت یم. دولت راغوښتي یو 50,000 افغانۍ کومک له موږ سره کوي او په دا موږ کفایت نه کېږي، باید موږ ته پاملرنه. یاده مرسته داسې مهال ویشل کېږي چې لا هم د هیواد ګوټ ګوټ کې د روانو بریدونو او چاودنو له امله ګڼو بېګناه ملکیانو ته مرژبله اوړي چې ورسره پخوا کې په کور دننه او د باندې ګڼې اندېښنې هم پیدا کړي دي. سیف الله ظاهر، انعکاس رادیو تلویزیون، خوست.